اغا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د الله د دین په خاطر چې کله د نمرود او د خپل قوم اغا باطل معبودان مات کل اغا بوتان ورته مات کل او د اغه په جرم کې دغه په جرم کې د الله د توحید په جرم کې قوم را غونډيږي او نمرود له مشوره ورکوي او ورته وی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ودا ابراهیم مسوځوي زکه زمونږ د معبودانو بیزتی کړی دا زمونږ د الہو بیزتی کړی دا وای دا وسوځوي قوم را جمع کیږي رونو او خشاک را جمع کوي په یو کند کې او اور ورته لګوي او ابراهیم علیه السلام بارک علماء لیکي د ابراهیم علیه السلام بارک چې کله ورته غرزوي جامع تلری کې دا واحد هغه پیغمبر دا چې د الله د دین په خاطر د الله د والی په خاطر د الله د توحید په خاطر د ابراهیم علیه السلام د بدن جامع لري کړی شو بربند کړی شو جامع تلری کې په پړو باندې وتړلو او ورته گزاروي په دغه ټیم کې جبرئیل امین رضی په دغه ټیم کې د هوا فرشته رضی په دغه ټیم کې د بارانونو فرشتي رضی هر فرشتہ ابراهیم علیه السلام ته وایي چې وایا خدمت راته وخایا ستاسو خدمت کو د هواګانو فرشتہ ورته وایي مونږ به هواګانې پیراولو دا اور ورټول تاسو کو د باران فرشتہ ورته وای باران به پیرو ورو دی الله په حکم سره اور به ورل ټول مړکو جبرئیل امین چې فرشتو سردار فرشتہ دا هغه ورته وای ابراهیم دی الله د دین په خاطر ورته ورځيږي جامع درنه وسترې شي ما ته خدمت خوایا خدمت کوم خدمت کوم هغه ورته وای ابراهیم علیہ السلام آشنا پیغمبر دا اللہ وی موحد پیغمبر ادی وجنہ قرآن کریم کی اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام یو پیغمبر دا یو کستا دی ټول قوم په مقابله کې د کفر په مقابله کې په یوازې ولاړ دا د کفر د طاقت پروا نه کوي د نمرود د بادشاہي پروا نه کوي الحمدللہ نن د ابراهیم بچی اغم دک شان د کفر مقابله ته ولاړ دي د امریکای د طاقت پروا نه کا د غوی د اټمی طاقت پروا نه کا د غوی د ټیکنالوژي پروا نه کا او د غوی د نیټو د اتحاد پروا نه کا اغا مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله تنی تنها یوازې په مقابله کې او په میدان ورته ودرېدو لکه ابراهیم علیه السلام چې نمرود ته ویلي ولا استخلاص دک شان دغه مجاهد دغه نرځوان الله دې کروڑه رحمتونه په قبر باندې راووروي د کفر مقابله ته دغه شان ودرېدو او ورته ویل لا استخلاص د اتحادیانو د لاس خلاص چې څه کولای شو کا زه د الله په دین باندې نه کوم دې وجنه کله چې امیر المؤمنین بوتان ماتول او بارودی ورته کې خودل کفری نړۍ ورته آفرونه وکړ مو مانګه قیمت څومره چې ستا خوخوي ستا په خولي چې کم الفاظ راغل دومره ډالر دومره سونه چاندي به درته درکو د افغانستان دا لارې به درته سړکونه کو اسپتالونه به درته جوړ کو سهولیات به درله درکو بوتان مه ماتوه دا مونږ ته روغ راکا څومره قیمت ته پکار وي واخله مولا محمد عمر رحمه الله ورته وایي زه د ابراهیم بچی یم زه د چا بچی یم زه د ابراهیم بچی ابراهیم بت شکن و بت پرست او بت فروخت نو چې بوتان خرڅول زما پلار او زما نیکه بوتونه مات کړي دي بوتان خرڅ کړي نه دي زه بوتان نه خرڅوم زه به بوتان ماتوم اغا ابراهیم علیہ السلام په پړو کې تړلې شوی دی او جبرئیل امین ورته وایي چې ابراهیمه څه خدمت وی راته ووایه تابعدار یم او ته وایي اما علیک فلا هر چې ته هیڅ حاجت مې تا ته نشته اچا د پاره چې زه ورته غورځېږم اچا د پاره چې زما د بدن نه جامې لرې شوې اچا د وجې نه چې زما عورت ښکاره شو
اغا الله زما په علم زما په حال باندې عالم دی اغا الله ما ویني اغا الله ما کافی دی دې وجنا مفسرین وای ابراهیم علیہ السلام په دغه وخت کې وی حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډیره بهترینه کلمه ده حسبنا الله ونعم الوکیل دا بهترینه وظیفه ده دا ځان له وظیفه جوړه کړي حسبنا الله مانس دا کافی ده مونږ لره الله ونعم الوکیل بهترین کار څنګه زما استا مشکل څوک حل کوي ورونو الله زما استا کارونه څوک جوړوي الله دغه خبره دغه کلمه خپل زړه ته کوزه کوي کوم چې ابراهیم علیه السلام اورته د کوزیدو په ټیم کې ویلی و حسبنا الله ونعم الوکیل امغه شانته وشو ورونو چې اورته ګرځيږي ابراهیم علیه السلام الله ورته ویعنا رکونی بردا وسلام علی ابراهیم الله هغه غیرت ولیدو الله هغه عجیبا اے مستغنی پیغمبر دے فرشتو تو وہی حاجت درتا نشتا وہی بس اللہ را لکافی دے اللہ ویچی پما دی دمرا اعتماد دا پما دی دمرا بروسا دا پما با دی دمرا ننگا و غیرت کوي اور خو مخلوق دے دی اللہ دی حکم تابع دا اور تو وہی یا آرو اے اورا کونی شا بردن یخ وسلامن او د سلامتیا والا علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام مفسرین لکھی اور د ابراہیم علیہ السلام د لاس نه چکم پڑی تاو کم رسی تاوی اغیت اس وزولی د ابراہیم بیختی ونس وزولی دی وجنا علماء لکی مفسرین لکی د ابراہیم علیہ السلام نه چا پختانو کرونو ورتوی پجوان کې د ټولنا خوندوري ورځې کمې تیرې شي ابراهیم علیه السلام ورتوی زما پجوان کې د ټولنا خیسته او خوندوري ورځې هغه وی چې په اور کې پروت وو علما یو ناشنا نقطه لیکرونو د قربانۍ ورځ دا خبره یاد کړي وای کله چې دا اور ډیر زیات بل شو ابراهیم علیه السلام منځ کې پروت وای نمرود یو ماڼۍ ته یو بنگلې سر ته وخته وی ګورم چې د ابراهیم سلام او نشان باندې شتو کو نه ګیری شوی وي چې د پاس نه یو کو ابراهیم علیه السلام په اور کې ناستا او علما تر دې پوری لیکي چې کوم لخت په هغه اور کې راجم شوی وي د کوم میوه لخت چې وي هغه هر لخت خپل میوه نیولې و ابراهیم علیه السلام وای ناسته انګور ور سره دی خوري او نمرود د پاس نو قتل وخلای تاک سما ولدا دا خو دومره تیز اور دی چې مارغه په دې پاسه نشي تیری دی او دغه سړی په منځ کې پکې پروت دی وای چې کله ابراهیم علیه السلام دا اور کم شو راوي وستو وی نمرود په خپل د دې خبره قائل شو او ورته وی ابراهیم رب دې ډیر غیرتی ده سوی ورته ابراهیم ډیر غیرتی رب دې چې پچا دې غیرت کړو پتا یې غیرت کو چې په دومره اور کې ونس وځولې او نمرود یو جمله ویلا ورته وی ستادا د رب غیرت به دومره خوښ دومره غیرتی رب دلا د چا په سر چې تا دا قرباني یو کې وستاد دغه رب په نوم باندې سلور سو ساروي زم سلور سو قرباني کو ابراهيم عليه السلام ورته وی نمرودا زما رب ته سلور سو نه سلور زر او سلور لاک ساروي حلال کې الله درنه ناراضي کیږي الله په دې خوشاليږي چې کلمه وای په ما ایمان راوړي الله توحید اللہ پتی راضی کی نور دے ما استا قربانی بم گورے اللہ کب دے چکم دے شرک نہ پاکے دی توحید عقیدوی دک شانتی برا سنگ چی دے مال حلال والے قربانی ضروری رکھنا حرام پیسو قربانی کی گیتا سنگا کہ یو سڑے دی سودو دی رشوتو دی حرامو دی چرسو دی پوڈرو پا پیسو 500 سارویم زب حقی قربانی قبول دا نہ قبلی گرونو سنگ چې د پیسو پاکواله ضروری ده دغه شان د خپل نیت پاکواله ضروری ده قرباني ده دغه شان د خپل عقیده پاکواله ضروری ده رونو چې عقیده پاک وي د الله د توحید او د الله په نوم قرباني وشي نو دا نن چې مونږ کوم عمل کوو دا هغه د ابراهیم علیه السلام هغه سنت هغه طریقه هغه قرباني الله دومره خوښ کړی و چې دغه په دې ملت کې او تر قیامت پورې دا طریقه براوانه د لختر دا هغه ورځ وا چې د اسماعیل علیه السلام په مړی چاړه راخلې کې دي شو دا هغه ورځ دا او دا الله مونږ تاسو لپاره مقرر کا الله رب العزت دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي رونو اوس بدو رکعات مونږ کو واجب